سلامونه. نو دلته لایف ټریډرلو نو راځي چې اول انالیسیس وکړو د ګولډ. نو ګولډ چې دی obviously بولش دی، یعنی زی به بره ورځنی کنډل ته شروع شوی لوی هم نه ده لګولې، سیده بره تللی دی. 4 ساعته ته ځو، 4 ساعته بولش دی، 1 ساعته بولش دی، 30 دقیقې په فیراري ګپ کې ټچ کړی بولش دی، 15 دقیقې چې دی په فیراري ګپ کې ټچ کړی بولش دی، 15 دقیقې چې دی بولش دی دلته فیراري ګپ کې ټچ کړی د لیکوډیټي ما ایستلې ده. نو خبره دا ده چې که دلته بره کلوز ورنه کړي راشي لاندې لږ دلته او دلته بیا بریک اوټ ورکړي زموږ بای دلته جوړیږي. که دلته نشي که روان شي نو دغلته که بریک اوټ ورکړي زموږ بای دلته جوړیږي. نو ګورو چې څه کوي مارکیټ. تقریبا 9 دقیقې پاتې دي چې مارکیټ سیشن خلاص شي یا سیشن. نو تمه کېږو چې څه کوي. سیشن اوپن کېږي نو بریک اوټ یې ورنه کړو، نو مجبور یم دلته په تمه شم چې یو اول زه غواړم چې دلته راشي ښه چې راشي لږ دلته راشي بیا داسې وکړي، دا به بیا ډېر ښه وي. نو دا چې دی ښه ونه شو خیر ګورو چې څه کوي. اول چې لاندې راشي مزه به هلته وکړي، خو خیر موږ ټریډ ځایونه 2 ځایونه لرو، دا دی شکر راغی. یو دا ځای دی که هغه ځای مس شي دا ځای کې شته دی زموږ ټریډ ځای، دا د ښایسته لیکوډیټي د ځای وایسته. نو په تمه کېږو چې څه کوي. کوم ځای مې چې مارک کړی هغه ته راغی بولش فیر والیو ګپ د دې لیکوډیټي ما ایستل شوه، د دې ما ایستل شوه. نو بل به د کوم ځای پاتې د 15 دقیقې د دې ما ایستل شوه، د دې ما ایستل شوه. نو که اوس بریک اوټ ورکړي که نه مزه به هلته وکړي. زه په دې ټریډ کې لږ ریسک کوم ځکه چې په رینج کې دی او دلته داسې کې چې بریک اوټ ورکړي بیا به زیات ریسک کوم. نو خیر څه کوي. مارکیټ تر دې ځای پورې راغی، دلته یو ساعته فیراري ګپ کې ټچ وکړو، دلته دا بولش FG 30 دقیقې لیکوډیټي ما ایستله، 15 دقیقې دا ټولې 15 دقیقې چې کوم خیال ته لیکوډیټي نه ایسي ښه په درې روان دی. بس دغه فیراري ګپ چې دی انورس کې نور خبره خلاصه ده. بولش دا دغه انورس کې نو موږ به چې دی بس لکه د مار بولش په تمه کېږو چې څه کوي د خیره سره. ډېر ښایسته کلوز یې ورکړل ته ګوره 3 دقیقې اوس کش ته ګوره نامخه. نو دغه چې انورس کې خبره یې خلاصه ده د خیره. نو دلته چې دی بریک اوټ راکړي یو ټریډ به زموږ دلته وي د خیره، دلته سټاپ لاس به بیا ګورو چې چیرې کېدو. غواړم چې دا یو په یو ټي پي چې دا دلته راشي ځکه دلته فیراري ګپ دی. نو زموږ به یو دلته وي یو به چې دلته وي، او که ښایسته مووي ورکړو دغه ځینې هولډ کومه څه ورته ووایم چې یو فنډډ اکاونټ مې دی 50 کې یو بل مې وایسته چې هغه هم پرې ورپاس کړم د خیره سره. ډېر ټیټ مووي ورکړو ګوره ښه 15 دقیقې کش ته ګوره، د 30 دقیقې کش ته ګوره، بس دا 3 دقیقې بل دلته کوز ورکړي او بل چې دی بره اوف نو هله به مزه وکړي که نه. ګورو چې څه کوي د خیره سره. مووي ډېر کلک ورکړو، باید که دغه کنډل بره کلوز ورکړی مزه به یې هلته کړې وه، خو دونه اسان هم دی په تېره ګولډ ټریډ کول. نو که داسې کې اوس که اوس بریک اوټ ورکړي زما ټریډ به چې دي کم ریسکي، ځکه چې اوس 15 دقیقې که لاړ شي ښه نو 15 دقیقې که داسې لیکوډیټي والي بیرته ریورس کېدلی هم شي، ځکه چې ویلی شي ګولډ چې زه لیکوډیټي پسې راغلم، ما بریک اوټ زړه نه و چې بریک اوټ ورکړم. نو ګورو چې څه کوي د خیره. د لاندې دغلته یو فیراري ګپ شته، بس دا د زموږ دغه یې هم ووهلو لیمټ هم چې ایښی وم، بس ګورو چې څه کوي د خیره. 3 دقیقې چې دلته لاندې کلوز ورکړو نو بې دلیله دی ټریډ
باید 3 دقیقې چې دی بره کلوز ورکړي. 15 دقیقې هم ټریډ د بره کلوز ورکړي کېدای شي زموږ د وي آی پي شاګردان چې دی ټریډ والي ځکه چې دوی لږ بې سوره دي. نو ګورو چې څه کوي د خیره سره. که 15 دقیقې دلته دغه د کلوز ورکړو نو مجبور یې ځم ټریډ واله، ځکه چې دا رزسټنس دی چې دی ماتېږي. نو ګورو څه کوي. این 15 دقیقې ګوره دا به ورکش کوي. دلته یو ور دلته کلوز ورکړو، داسې چې یعنې کلوز نه دی خیر. اوس 3 دقیقې بره کلوز ورکړي د خیره سره. زه برو دیگه. I wish you could have seen her. زه ځان دې سره کلوز ورکړه د 15 دقیقې هم لو ولګوله. که دلته ټریډ والمه سټاپ لاس مې چېرې راځي، دلته لاړ شي 15 استعمال کم چېرې راځي، دلته 15 دقیقې کې چېرې راځي. اوې زما دغه چې دلته راځي که نه ځکه نه ورکه بریکاوټ وارې نه کړه، مجبور یې اوس په تمه شو. دلته فیرالی ګپ کې ټچ وکړي ده بله شفي ټچ یې ونه کړو لاړ لکه چې I wish you could have seen her. خدای په امان مارکیټه، خدای په امان مونږ نه انټري لاړه. نه نه تلوار شته لګیا نو تعلیم کوي خو دلته به کلوز ورنه کړي. تعلیم نه وي بیا ځي. که داسې وکړي خو دا ډېره ښه ده، دغسې چې اوس راکوي دا شو داسې کش ورکړي. بله ورځ یو ټیک ټاک کې مسیج کړی وی دغه دی خبرې دونه سلو کې هېڅ خبرې چې زما خبرې سلو دي که نه. نو وګورو چې I wish you could have seen her. بس په تمه به شو زه ډېر نه غږېږم. دا څه کوي ګوره ودې زه اوس بره کلوز دې چې دونه سلوګري کوي ښه که دې بریک آوټ ورکړو ښه یا 15 دقیقې ته به تمه چې دلته بریک آوټ ورکړي یا چې د 30 دقیقې ته ګوره کش ته ګوره ودې کته نو ګورې که 15 دقیقې بره بریک آوټ ورکړي زه ټریډ اخلم، ځکه دی به یو وارسي ښه داسې ټریډونه دي. خو زه غواړم چې ورنه کړي ټریډ، ځکه چې زما سټراټیجي چې ده په هغه ټایم فریم کې ده. دا وګوره I wish you could have seen her. دا وګوره تارای زه ورکه هلته کلوز دا چې دی زما د ټریډ ځای شو فول زما د سټراټیجي خلاف دی چې نه باید یې وکړمه دا کار. ګوره ګان ته بوم یې کړه بوم ودې کړه څه شول یاره دا چې دی زما څه شو دا چېرې دی 3 دقیقې ته دا چې دی زما سټاپ لاس دی، دا چې دی زما اوله ټیپي ده او دا چې ده دویمه ټیپي دي نه لږ لاندې ده. نو ګورو چې څه کوي د خیره سره ګوره که لنډې کلوز ورکړو نو خبرې خلاصه ده. زموږ سټاپ لاس ډم
په خدای زموږ د وی آی پی ممبرانو شاګردانو چې د وخت ټیپیانې ولګېدل د یو پوره ټیپي ولګېد یو په یو ټیپي ولګېد ایرانه پاتې یم چې دوی مانه ښه ټریډونه علي الحمدلله زه به چې کېده زه به په سکرین باندې درته راولم ښه ورې که ښځې درته اوس ښیم اوس دلته ټریډ دی که نه خو خیر پرې چې ټریډ پرې څه کوي خیر دی څه بد وکړی کنډه دلته کلوز شو او دلته شروع شو دلته څه ریشخندې وکړو زه چې هر شي دغه 15 دقیقې دغلته غواړم نور زه ته مایکل ته زنګ وهم اوس مرزه پې بره دا لاندې را روان دي هم الحمدلله دواړه ټیپیانې ولګېدل لیدلی شي او په 2 سکري د همغه وخت ما خبرې کوونه که شو کړی نه پوهېږم چې دا ویډیو هم څه رقم شوې ده لا چک کړې مې نه ده زمونږ چې دی خپله سبایي کې ټریډ کوو نو زه ترېنه اوده شوی وم لپټاپ مې هسې پرېښی و او نور چې دی ترېنه ویده شوی وم او ویډیو حتما لایک کړئ سبسکرایب مو له یاده ونه وځي او تانک یو سو مچ خدای په امان